دا امام که دیندار او که بيدینه و ان عمل الكبائر اگر که لوی گناهونه کوي بیا بس شاته مونځ کیږي. والصلاة واجبة على كل مسلم برا كان او فاجرا وان عمل الكبائر. او مسلمان باندې هر مسلمان مونځ لازم دی په خپله په ده باندې که دی بيدینه او که دیندار. رواه ابو داود، دا حدیث ابو داود رحمه الله راوړی. سندن دا حدیث کمزور دی خو دا مسلې د نورو حدیثونو ثابت دي. دلته یو څو مسلې ما مخکې تفصیلا بیان کړي. وی په مسلمان پسې به شاته مونځ کوي، په مسلمان پسې شاته نو څوک ترې ووتو؟ کافر او مشرک ترې ووتو. کافر او مشرک پسې مونځ نه کېږي. وجه دا ده چې د کافر او د مشرک خپل مونځ نه کېږي، نو چې خپل یې نه کېږي په ده پسې هم نه کېږي. یو سړی دی د هغې امام دی، د هغو د علاقې امام دی او هغه قبر پرست دی، یا رسول الله مدد یا علي مدد، او دا نظراني او منښت دی او دا قبرونو ته سجدې او قبرونو ته طوافونه، نو په ده پسې شاته مونځ نه کېږي. یو سړی چې د حدیث کې چې راغلي چې هر مسلمان پسې شاته کولی شي، نو صحیح ده، مسلمان پسې شاته کولی شي، مشرک خو یې نه دی ویلی. بیا دویمه مسله د بدعتي ده. دا ډېر تپوس زموږ نه کېږي چې د بدعتي پسې شاته مونځ کېږي که نه. نو د هغې جواب هم ما ذکر کړی دی ځای په ځای. چاته یاد دی؟ نه بدعتي پسې شاته دی. اولنۍ خبره ده چې بدعت په دوه قسمه دی. یو په دین کې نوی کار چې انسان کفر ته رسوي، یو دا چې انسان کفر ته نه رسوي. په دې کې به فرق کوي. بدعتیان خو دواړه دي. لکه اوس یو سړی دی، مثال پرې ته بیان کوم، خبره به ښه واضح شي. یو امام دی د جومات او هغه د دې قایل دی چې غیر الله ته د مرستې دپاره اواز کولی شي، هغه غیب یا هغه مړي ته به ورته یا پلانیه مدد به ورته وایي یا پلانیه را مدد شي. دا شرک دی او دی په خپل هم کوي. اوس دی بدعتي هم دی او مشرک هم دی. بدعتي په دې دی چې دین کې نوي مسله راوویسته، او مشرک ته ځکه دا کار یې شرک دی. یو امام دی چې هغه مقبرو کې په دې مړو باندې د په دې قبرونو باندې تلاوت کوي او دغه ختمونه هم کوي، کوم چې مړو پسې دا خلک کوي، او دا رسمونه او رواجونه چې کوم معروف دي په دې کې نښتی دی، دا هم بدعتي دی، خو کافر نه دی، مشرک نه دی. علم دی که نه؟ هغه اولنی بدعتي څه دی؟ مشرک دی. دا بدعتي مشرک نه دی. نو په دې اولني بدعتي پسې خو مونځ بلکل نه کېږي، ځکه چې دا خپل مونځ نه کېږي. دویم بدعتي دی و دې مسلې کې به تفصیل کوو. یو سړی وایي چې زمونږ جومات دی، پای کې امام دی، بدعتي دی، په داسې بدعت کې واقع دی چې کفر ته نه رسي. ایا زه به ده پسې مونځ کولی شم که نه؟ نو جواب دا دی که چېرته تا ته د ده په خوا کې بل جومات میلاویږي او تلو ورته اساني، نو بیا او هغه بدعتي نه وي، نو بیا به هغه پسې منځله ځي. او که جومات خوا کې نه وي یا یي ډېر لرې چې باید تلو کې مشقت دی، نو بیا به ده پسې مونځ کولی شي. دغه شان ګناهګار دی. حدیث کې دی اگر که لوی ګناهونه کوي، لوی ګناهونه کې هر سړی واقع دی، خو موږ به داسې سړی امام کوو چې ظاهري لوی ګناهونه پکې نه وي. ورته داسې امام پسې ګرځي چې ګناه نه کوي، کیدی شي؟ نشي کیدی. خو ته به داسې امام ګوري چې ظاهري لوی ګناهونه پکې نه وي. لکه مثال اوس یو امام دی ګیره خرئ، خو ظاهري په لوی ګناه کې واقع دی، یا پنسي په ځان پسې راکاږي، د ظاهري په لوی ګناه کې واقع دی، یا دوکې دړکو باندې مشهور دی، دی په ګناهونو کې واقع دی ظاهري، یا نشې تماشې کوي، ظاهري لوی ګناهونو کې واقع دی. نو د ده په مقابل کې به موږ هغه امام مخکې کوو چې هغه کې دا ګناهونه نه وي. خو اوس یو جومات دی چې وایي کې داسې امام دی چې هغه په دې ګناهونو کې واقع دی. اوس د سړی مانه تپوس وکړي چې په ده پسې مونځ کوم او که نه، نو د دې جواب هم بلکل دقه شان دی څنګه چې د هغه بدعتي په باره کې دی، کوم بدعتي چې کافر نه دی. موږ دې ته دا وایو چې خوا او شا کې که نور جوماتونه وي او په هغې کې د نه تقوادار امام وي، نو حقه جوماتونو ته به منزله ځي، او که نه وي یا تلو کې مشقت وي، نو بیا به په ده پسې به یې شاته مونځ کوي. بیا خو معذوره شوت. نو مونځ پسې کېږي، دا نه چې نه کېږي پسې. غوره دا دی چې انسان په یو تقوادار او پرهیزګار انسان پسې مونځ وکړي. او دا فرق به تاسو محسوس کړی او چېرته به محسوس هم کوي چې څومره ستا امام تقواداري، دومره به تا له مونځ خوند درکوي.
ته چې کله په امام پسې شاته ودرېږي او د لمونځ دله ډېر خوند درکوو او په دې لمانځه کې خشوع وه او عاجزي ده پکې راتله ډېره او زړه دې کېږي چې د لمونځ اوږد شوی او د جومات نه د وتو زړه دې نه کېږي پوه شي چې د امام ستا تقوادار دی کله په امام پسې سړی ودرېږي سړی چې اوس دی به کله سلام ګرځي چې زه وځم دې جومات نه نو د امام د ګناهونه او د امام تقوا د دې هم اثر وي او ډېر زیات اثر وي لږ نه اوس ته جومات ته ننوتې امام سلام وګرځو چې مخې را وګرځو یو هغه غولی منډو دواړه پاک کړي نه ګیرې شتې او نه برید شتې نو ستا د زړه څه وایي تا نه زه تپوس کوم ستا د زړه څه وایي خفه شي سړی د ده به ګوره په خپله ګیره نه وي د دې مقتدي خو بیا هم زړه خفه شي چې یاره وایي د ده وی په خپله خو دی هم صفا دی خو چې د امام یې ولیدو چې یاره ده هم ګیره صفا کړې ده دی نه ده خوښه د دلیل دی په دې باندې چې انسان دا خبره محسوسوي چې زما دا امام تقوادار دی او که بېدینه دی اوس ته په امام پسې شاته لمونځ کې او ته هغه ته وګوره پنسي په ګېټو له پاسه پرتې ستا دا زړه به دړوږي چې یاره ده ته اوس د امام دی ده ته د اوسه پورې دا مسله نه ده معلومه چې په ګېټو باندې له پاسه پنسي ساتل او دې نه کته ساتل د ګناه کبیره ده او زه پسې شاته لمونځ کوم یا یو جومات ته ورننوتی و هغه سړی دې په امامتۍ باندې ولیدو چې لږ ساعت مخکې ډمتوب په یو مجلس کې ناست او بیا یې د ولیدو ورمخکې شوی دی لمونځ کوي نو د لمونځ به تاله خوند درکړي نه کله ناکله دا بعض داسې چلو کړي چې د دې ډمانو تلاوت نه شر کړي د مسلمانانو کې دا کوم ډمان نه دي دا چې د پلاني ډم تلاوت دی اوس د ډم په تلاوت کې به څه اثر وي که ډېر هم خوږ اواز وي خو زړه ته نه کوزېږي وجه دا دی چې دا سړی په خپله په دې اصل چې وایي په هغې عمل نه کوي خو د مصر دا قاریان دي غټ قاریان دي او سم خوږ اواز وي او داسې اوازونه چې انسان ورته حیران شي او دومره مهارت د دې قاریانو سره دی چې د سړي به د بدن ویښته ودرېږي او د قرآن ورته داسې یاد لکه خپل نوم او دا نه چې صرف په یو قرات کې په 10 قرات کې 7 قراتونو کې سړی ورته حیران شي چې د مخ ته سړی وګوري سړی حیران شي سړی به دا وایي چې ګوره په تا یې اثر نه دی کړی نور ته بیانوي ته خو بیا اول عمل وکړه نور ته بیانوه صحیح ده بیانوئ خو په خپله خو بیا عمل وکړه که نه نو دلته مې دا مسله واضحه کوله چې بدعتي پسې شاته لمونځ د هغې دغه تفصیل دی ګناهګار پسې شاته لمونځ هغې دا تفصیل دی ورسېدې پې که نه